سلامونه او نیکهیلې مومنې زه یم سباون تاسو ګورئ د کیسه ډیجیټل یوټیوب چینل. نن خبره کوو د پاکستان او د افغانستان کوم تعلقات چې دي هغه یوارې بیا د ښه کېدو خواته کوم لړۍ چې د هغه پیل شوې ده، کوم دورې چې دي هغه د هغو خبر دی چې دورې به کېږي. دې هکله تاسو ته معلومات ورکوو. له دې منځ وایي د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان کوم هغه خاندانونه چې په ډیورنډ لاین ته نږدې آباد دي هغه د افغانستان د خوست او د نورو ولایتونو څخه منتقله شوي دي یا منتقله کېږي. د هغه لړۍ یوارې بیا پیل شوې ده او شاوخوا کوم 123 کوم خاندانونه چې دي هغه د افغانستان غزني ولایت ته کړل شوي دي. له دې ما سوای د بلوچستان په ګلستان سیمه کې تېره شپه د وسلوالو له لوري یو برید شوی و. د هغه په هکله باندې تاسو ته تازه معلومات درکوو. د دې سره سره د افغانستان د کرکټ ښځینه کوم لوبغاړي چې د هغوی ټیم جوړ کړی دی او په را روانو څو شپو کې یعنې د پنجشنبې په ورځ به د هغوی اوله کومه لوبه چې ده هغه به په استرالیا کې ترسره کېږي. اول کوم خبر چې دی د پاکستان او د افغانستان کوم تعلقات چې دي د هغوی کوم دورې چې دي په خپل مابینځ کې یوارې بیا د پیلېدو کوم خبرونه چې دي هغه مخې ته راغلي دي. د افغانستان لپاره د پاکستان کوم خصوصي کوم نماینده چې دی محمد صادق هغه را روانو شپو کې یوارې به بیا ځي به افغانستان ته، هلته به دوره کوي. که څه هم تېروالي دی تللی و خو هغه دوره تر یو حده پورې په دې وجې ناکامه شوه چې کله چې دی هلته موجوده و نو په خوست کې د پاکستاني کوم الوتکې چې وې هغوی هلته بمبار کړی و په برمل ولسوالۍ کې. نو په دې خاطر د دوی کومه دوره چې وه هغه تر ډېره حده پورې ناکامه وبلل شوله. د دې ما چې وایي کوم نور کوم کسان چې دي د پاکستان وزیر خارجه اسحاق ډار را روانو شپو کې به ځي هلته کابل ته او هلته به دوره کوي او راشه درشه به کوي او له طالبانو سره به ویني. له دې ما چې وایي کوم کسان چې دي د افغانستان کوم دا وخت کوم حکومت دی طالبان د هغوی هم دورې متوقع دي چې پاکستان ته ولاړ شي او هلته له پاکستاني چارواکو سره وویني. خو د دې تفصیل تر اوسه پورې نه دی راغلی چې چا سره به ویني، څوک به پاکستان ته ځي، مطلب کوم کسان چې دي د طالبانو په هغه کې به څوک شاملوي. دا په را روانو شپو کې تر تاسو پورې درسوو. د ټي ټي پي کوم خاندانونه چې دي هغه شاوخوا 123 کوم خاندانونه چې دي هغه له خوست او له نورو ولسوالۍ کوم هغه ولسوالۍ چې ډیورنډ لاین ته ډېرې نږدې دي نو هغه غزني او دغه کوم میدان وردګو او نورو ولایتونو ته د منتقلېدو کوم لړۍ چې د هغه یوارې بیا پیل شوې. که څه هم شاوخوا 150 کوم خاندانونه چې هغه تر دې وړاندې هم منتقله کړل شوي وو، خو اوس 123 کوم نوي کوم خاندانونه چې دي هغه د دې سیمو څخه غزني ته د هغوی کوم کډې چې دي هغه وړل شوي دي. د پاکستان وزیر دفاع څو ورځې وړاندې یو تور لګولی و چې پاکستاني طالبان یا افغانستان کوم طالبان چې دي هغوی دا شرط ورته ایښی دی چې د پاکستاني طالبانو کوم خاندانونه چې دي یا په کوم د وزیرستان کوم کډوال چې دي هغه د مطلب د منتقله کېدو لپاره له افغانستان له پاکستان څخه طالبانو د 10 اربو روپو غوښتنه کړې ده یا داسې خبرونه هم ولسي پاکستان دا ورته ویلي دي، دا خواهش یې ظاهر کړی دی چې دوی به د 10 ارب روپۍ درکړي تر څو دا د مهاجرینو کوم وزیرستاني مهاجرین چې نږدې به ډیورنډ کرښې ته نږدې آباد دي هغه دې منتقله شي د افغانستان به مرکز ته. دا ولې منتقله کېږي د دې غټه وجه دا ده چې پاکستاني کوم حکومتونه چې دي یا کوم پوځي کوم ادارې چې دي هغه په وار دا تورونه پورې کړي دي چې کوم کسان دي په خاصه توګه د وزیرستاني کډوال چې کوم اوسېږي ډیورنډ کرښې ته نږدې دي نو وخت نه وخت په دې کې کوم وسلوال چې دي د ټي ټي پي دی بولي دا تورونه لګولي دي چې د ټي ټي پي کوم وسلوال چې دي هغه تر ډیورنډ کرښې هاخوا ته پاکستان ته اوړي او پر کوم
پاکستاني کم فوجیان سي دي امنیتي کم فوجیان سي د پاکستان پر هغوی باندې په وار بریدونه کوي او بیرته بیا کله هغوی پسې ورځي نو دوی اوړي و افغانستان خاورې ته. نو په همدې خاطر پاکستان غواړي چې د کم کسان سي دي کم نږدې و ډیورنډ کرښې ته نږدې آبادي هغه دي منتقله سي او د افغانستان و مرکز ته یا د افغانستان و منځني کم ولایتونو سي هغوی ته منتقله سي تر څو پورې د کم د وسلوالو کم تګ راتګ سي دي هغه تر ډېره حده پورې ودرېږي. بل لوري ته بیا طالبان چې دي هغه په دې خاطر باندې دا کم کسان چې دي هغه وړي ولسي وخت نه وخت پاکستاني کم ځواکونه چې دي هغه هلته هوایي بریدونه کوي هلته د دوی په وینا چې ماشومان چې دي او کورنۍ چې دي ښځې کم دغه چې دي هغه هلته ژوبل کېږي وژل کېږي. نو په دې خاطر باندې دوی غواړي چې دا کم خاندانونه چې دي خاص کر وزیرستان کم کډوال دي هغه غزني او میدان وردګ او د نور ولایتونو ته دوی انتقال کړي. دا اوس کم 123 کم خاندانونه چې انتقال شوي دي خبر دادی چې په دې کې یوازې د دوی خاندانونه انتقال شوي دي کم وسلوال چې دي هغه نه دي تللي هغه هم هلته پاتې دي چیرې سیول یوازې د دوه وسلوالو کم خاندانونه چې دي هغه د غزني او میدان وردګ ولایتو ته انتقال کړل شوي دي. دا کم خاندانونه چې دا د UAE یا د متحده عرب امارات چې د هغوی په مرسته باندې دا کم خاندانونه چې دي هغه انتقال کړل شوي دي هغه زیات کردار پکې ادا کړی دی. موږ تاسو ته خبر درکړی یو چې متحده عرب امارات چې دي هغه له پاکستان او د افغانستان تر مابین کم شخړې روان د هغوی د حل کول لپاره هلې ځلې دوی شروع کړي دي او په نږدې وخت کې کم سراج الدین حقاني چې هغه هم هلته تللی او داسې خبرونه اوسي کم پاکستاني کم چارواکي چې دي په خاصه توګه فوجي یا استخباراتي کم چارواکي هغه هم هلته تللي وو که څه هم دا کنفرمه نه وه چې دوی په خپل مابینځ کې یو ملاقات شوی دی مذاکرات شوي دي نه دي شوي خو داسې خبرونه ول چې کم په دوه کم طالبان سي او پاکستاني کم ځواکونه سي هغه په یو وخت کې په متحده عرب امارات کې ول او د دوی په منځګړیتوب باندې دا کم د ستونزو کم حل چې دی هغه د UAE په مرسته باندې د راایستلو هڅې روانې دي. د دې ما سوای د وزیر اعلی کم دی د خیبر پختونخوا علي امین ګندپور کس هم د استعفا ورکړی دی. علي امین ګندپور کم ټیم سي دي هغه جوړ کړی دی او د افغانستان ته د لیږلو لپاره تیاری سي دي هغه پیل کړی دي او په داسې امید کې چې پر روان څونه وختونو کې به اونۍ دوې اونۍ وختونو کې به دا کم د دې کم وفد سي دي د خیبر پختونخوا حکومت هغه به ځي هلته به پاکستاني کم ځواکونه طالبان سي دي یا دغه کم افغانستان کم طالبان سي دي د هغوی سره به ویني او کوشش او هڅه به دا وي غټه د دې کم دغه سي دي مقصد سي دي هغه دا دي چې د خیبر پختونخوا کې کم بدامنۍ ده په خاص توګه چې پاکستاني فوج او پاکستاني حکومت دا تورونه پورې کوي چې د TTP له وجې ده نو د هغوی له مشران سره د مذاکراتو لپاره هلته ځي او څه نه څه کم مثبتې نتیجې چې دي هغه ترلاسه کړي که څه هم دا یوازې د خیبر پختونخوا حکومت دی خو کم تنقید هم ورباندې کیږي چې که چیرې پاکستان حکومت چې دی هغه ځان ته دی او خیبر پختونخوا حکومت چې دی هلته د عمران خان کم ګوند چې دی د هغه یو رقم هلته بادشاهي ده نو د هلته بیا له طالبانو سره ویني هغه که پاکستاني سي که افغانستان کم طالبان سي د هغه سره ویني خو د بل لوري ته که چیرې تاسو یاد وي څو ورځې وړاندې د پنجاب کم صوبایي حکومت چې و مریم نواز هغه یو داسې وفد جوړ کړی او له چین سره مذاکرات کړي نو په دې کې څه داسې غلط خبر نشته یو صوبه یا یو ایالت کولی شي چې هغه خپل کم وفد چې دی هغه جوړ کړي او له یو ملک سره کم مذاکرات چې دي هلته ولېږي او پر یو څه نه څه کم ایشو چې دي هغه خبر وکړي خیبر پختونخوا کم حکومت چې دی هغه کم بارډر چې دی کم سیمې چې دي هغه د افغانستان څخه سره لګي نو په همدې خاطر د کم بدامنۍ چې ده په خیبر پختونخوا کې هلته زیاته ده نو په همدې خاطر دی هلته ځي او له طالبانو هغه که پاکستاني سي که د افغان طالبان سي له هغوی سره به کم تعلقات چې د هغه کول لپاره خپل کم مذاکرات چې دي هغه به پیلوي.
لدې موږ تاسو ته خبر درکړی چې د افغانستان کوم ښځینه کرکټ ټیم چې دی هغه که څه هم مخته روان خو د طالبانو له راتګ سره سم د کوم د ښځو کوم ټیم چې هغه معطل شوی و او کوم لوبغاړي چې وي هغه مختلفو هیوادونو ته په تګ باندې کوم چې وي هغه مجبوره کړل شوی وي او تللي هم وي. نو اوس یې وری بیا کوم افغانستان کوم ښځینه کوم لوبغاړي چې دي په هغه کې لوبغاړي هم دي او دغسې کوم د افغانان هم دي هغه را سره یو ځای شوي دي ټیم یې جوړ کړی دی او پنجشنبې په ورځ باندې به دوی د استرالیا په ملبورن ښار کې هلته به په لوبغالي کې د کرکټ کوم اول کوم سیالي چې د هغه به کوي او دا کوم ټیم چې دی که څه هم د افغانستان حکومت له لوري په دې کې څه کردار نشته خو داسې ته به امید کېږي چې کوم په افغانستان کرکټ کوم د نارینه‌و کوم ټیم چې دی هغه په وار وار استرالیا او د نور کوم هیوادونه دي هغوی تنقید هم ورباندې کړی او کوم منشونه چې هغه یې نه ورسره کړي. نو اوس تمه امید دی چې تنقید یې په همدې خاطر کړی چې ښځو ته هلته واک اختیار نشته او ښځې چې دي هغه نه پرېښودل کېږي. نو اوس کوم تمه امید چې دی هغه به یو څه راژوندی شوي دي چې دا کوم ټیم چې دی د افغانستان کوم ښځینه لوبغاړو کوم ټیم چې دی هغه به فعال شي او په روان وخت کې به هلته کوم لوبغاړي چې دي هغه به هلته ځي او له مختلفو هیوادونو سره به باقاعده خپل کوم منشونه چې دي هغه به پیلوي. لدې ما سوای محسن داوړ د انډیم کوم ګوند مشر چې دی هغه څو ورځې وړاندې تورونه پورې کړي وو چې د افغانستان طالبانو باقاعده چاترپوی ورکړي دي او د مرګ لپاره چې دی ووژني خو د طالبانو له لوري او دغه رقم د ټي ټي پي له لوري داسې دی مطلب دا درواغ ګڼل شوي دي او داسې کوم دغسې دی دا داسې د کوچنیانو خبره ګڼل داسې په دې کې حقیقت هم نشته نه څه داسې امید تمه لري یا دی داسې اراده لري او نه څه داسې خبره شته. نو دا کوم دعوه چې ده دا کوم تورونه چې دي دا رد کړل شوي دي هغه که د ټي ټي پي له لوري شوي که د افغانستان طالبانو له لوري شوي. له دې ما سوای تاسو ته خبر درکړی وو تېره ویډیو کې چې د افغانستان کوم نجونې پاکستان ته تلونکي دي او هلته بورسونه یې اخیستي دي یا بورسونه اخلي انټري ټیسټ یې ورکړی دی. خبر راغلی و د وایس اف امریکا کوم امریکا غږ له لوري چې طالبانو په مشروط ډول یعنی شرط یې ورته ایښی و شرط دا و چې د کومې نجونې چې کامیابې کېږي پاکستاني پوهنتونونو ته د بورسونو لپاره هغوی ته به د هغوی د نارینه‌و لپاره هم ویزه چې د هغه ورکول کېږي هغه به هم ورسره ځي. نو په دې شرط باندې دا کوم نجونې چې د هغه پرېښودل کېږي پاکستان ته چې هغه هلته زده کړې وکړي. خو د طالبانو له لوري دا کوم شرط چې یا دا کوم خبر چې دا نه وه تایید شوې. اوس طالبانو پر دې باندې بیان ورکړی چې د طالبانو او د پاکستان تر مابینځ هېڅ داسې کوم مذاکرات چې دي یا داسې کوم پرېکړه چې د هغه نه ده شوې او په دې کې هېڅ کوم د رښتیا چې د هغه هېڅ خبره نشته دا ټول دروغ دي. اخیری کوم خبر چې دی د پاکستان د بلوچستان ایالت کې ضلع کلا عبدالله کې ګلستان سیمه کې هلته پر اف سی ځواک اف سی کوم چې دی هغه نیم پاکستاني پوځي کوم چې دی ځواک چې دی هغه ته ویل کېږي. نو فرنټیر کور یا اف سی چې دی پر هغوی پر کیمپ باندې تېره شپه برید شوی و. اول وار چې کومولو کوم ځانمرګي برید کوونکی یا بریدګر چې و هغه هلته پر داخلېدو پر وخت باندې پر دروازه باندې ځان پټاو کړی و. له هغه بعد کوم وسلوال چې و هغه ننوتلي او د شپې تر ناوخته پورې کوم جنګ چې و د هغه لړۍ شروع وله. که څه هم پر دې باندې کوم میډیا چې د هغوی ته اجازت نشته چې هلته ولاړ شي او دا کوم ریپورټ چې دی هغه کور کړي او تر اوسه پورې باقاعده په دې هکله باندې د چا ریپورټ نه دی راغلی. خو د سیمې کوم کسان چې د هغه په وینا باندې چې د جنګ چې و هغه تر ډېره پورې روان و او د شپې تر ناوخته پورې دا جنګ چې و هغه روان و بیا وروسته ودرېدی. د کوم خبر چې راغلی دی هغه دا دی چې شاوخوا کوم کسان چې ولو دوه کوم وسلوال چې دی هغه په هغه ځای باندې مړ شوي دي او له هغه پس بیا کوم پاکستاني کوم فوجیان چې وو د آزادو کوم دغسې دي مطلب هغه کسان چې هلته په سیمه کې موجود دي هغوی دا خبر ورکړی دي چې
تر شپږو څخه تر اتو کم پوځیان چې دي هغه یا فرنټیر پوسټ یا اف سی سی دي د هغوی کسان وژل شوي دي په دې برید کې. خو د پاکستان ویاند اداره د فوزي ویاند اداره ISPR بیا خپل خبر کې ورکړی دي چې کوم وسوال سی هغه په مکمله توګه د لمنځه وړل دي او 15 کم وسوال سی هغه هلته مړ شوي دي او وژل شوي دي او لدې ما سوي وکم عسكر سي دي هغه زخمیان دي. دا و د نن کم خبرونه زموږ کم چینل سي دي هغه ضرور سبسکرایب کړئ او موږ ل خپل کم نظر سي دي هغه تر موږ پورې د کمنټو لاري راورسوي. تاسو پښتنه لري یا کم خبرونه مطلب تاسو غواړئ چې موږ تر تاسو پورې ورسوو موږ سره د کمنټ لاري شیر کړئ. ډیره مننه.